غسل وروسته دوباره د ستا اندام نه نجاست راووتو پلیتي راووته نو آیا په تا باندې اوس دوباره غسل کول دا فرض دی او که نه همدغه یو غسل کافي وو. کتونکو یاد ساتئ دغه مسله فتاوی هندیه یعنې فتاوی علمګري ډېر په تفصیل سره په خپل انداز باندې رانقل کړي دو. دغه صاحب لیکي چې کله یو مسلمان باندې په څه وجه غسل فرض شي او د دغه غسل فرض کېدو نه وروستو دغه مسلمان یا اوده شولو یا چې د پیشاب یعنې تشې متیازې وکړلې یا یې څلوېښت قدمونه واغوستل. کله چې دغه درې کارونه وکړل او د دې نه وروستو دغه مسلمان چې دی غسل وکړو او غسل نه وروستو د اندام نه چې دی نجاست راووتو پلیتي راووتله دوباره هغې د شهوته نو اوس په دغه مسلمان باندې دویم غسل دوباره غسل کول دا فرض نه دي ځکه چې د هغه نجاست او هغه پلیتي نه دو. دغه مسلمان دی اودس وکړي او د اودس نه وروستو دی دغه مسلمان منځونه وکړي دغه غسل هېڅ شوی دی په دې کې هېڅ قسمه فرق نه راغلی. خو دویم هغه صورت دی چې په دغه مسلمان باندې غسل فرض کیږي او هغه دغه صورت دی چې کله یو مسلمان باندې په څه وجه غسل فرض شو او چې کله دغه غسل فرض شو د غسل کولو نه مخکې دغه مسلمان چې دی نه اوده شولو نه څلوېښت قدمونه واغستل او نه پیشاب یعنې تشې متیازې وکړي. ګوره یاد ساتئ موږ ته به استاد ویل چې هغه کومه پلیتي ده چې په هغې سره بله پلیتي پاکیږي نو هغه تشې متیازې دي. چې کله یو انسان تشې متیازې وکړي نو دغه انسان په اندام کې چې کوم نجاست وي کومه پلیتي وي هغه ورسره صفا شي. نو که چېرته دغه مسلمان دغه درې واړه کارونه ونه کړل مطلب دا چې نه تشې متیازې وکړي نه خوب وکړو نه څلوېښت قدمونه واغستل د چې دی متصل غسل وکړو او غسل بسې وروستو د دغه مسلمان د اندام نه نجاست دوباره راوتلو نو اوس په دغه مسلمان باندې غسل کول دویم ځل دوباره فرض دي ځکه چې دا هغه نجاست دی چې د کوم نجاست په وجه باندې په دغه مسلمان غسل فرض شوی وو نو دې د وجې نه دغه مسلمان به دوباره دویم غسل کوي. دویم نمبر مسله که چېرته یو مسلمان ته شپې په خوب کې احتلام وشي خو دغه مسلمان هېڅ هم ونه ګوري خو دی چې کله سحر را بیدار شو د په بدن باندې یا د په کپړو باندې نجاست پلیتي پرته نو اوس په دغه مسلمان باندې غسل کول دا فرض دي. دغه مسلمان به غسل وکړي د هغې نه وروسته به دغه مسلمان تلاوت هم کولی شي مونځ هم کولی شي تمام عبادات هم کولی شي. او که چېرته دغه مسلمان شپې خوب وکتلو او په خوب کې درته چې دی احتلام وشو خو دی چې سحر را بیدار شولو دغه مسلمان په وجود باندې دغه مسلمان په کپړو باندې نجاست نشته دی پلیتي نشته دی هغه په نظر نه رادرومي نو اوس په دغه مسلمان باندې غسل کول دا فرض نه دي. دغه مسلمان دی اودس وکړي دغه مسلمان په دې باندې منځونه کولی شي. دریم نمبر مسله که چېرته یو مسلمان په حالت د جنابت کې په حالت د غسل کې ګرځېږي راګرځېږي نو آیا د دپاره دا جایز دی او که نه دی جایز. کتونکو یاد ساتئ که چېرته مسلمان باندې غسل فرض شي او دغه غسل په حالت کې دغه مسلمان خوراک وکړي د لپاره دغه خوراک خوړل دا جایز دي هیڅ قسم فرق پکې نه رادرومي. دغه مسلمان څښاک وکړي دا هم جایز دي او زنانه په دې حالت کې چې دی کټوۍ تیاره کړي خوراک تیار کړي هغه خوړل هم جایز دي هیڅ قسم فرق نه رادرومي. خو لیکن که چېرته په دغه مسلمان باندې د یو مونځ وخت تېرېږي چې یعنې دغه مونځ ترې قضا کېږي نو په دغه صورت کې دغه مسلمان چې دی ګنهګارېږي او سخت ګنهګارېږي لکه څرنګه د نبي علیه السلام حدیث مبارک دی نبي علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې هغه کور ته د رحمت فرشتې نه داخليږي چې په کم کور کې سپی وي یا تصویر وي یا جنوب سړی وي مطلب دا چې بچا باندې غسل فرض وي نو دې د وجې نه بهتر صورت خدا دی افضل صورت خدا دی لکه څرنګه موږ مشرانو به ویل چې غسل در باندې فرض شي نو د کټ پلنګ باندې غسل وباسه مطلب دا چې افضل او بهتر او غوره دادی چې په تا باندې څنګه غسل فرض شو چې ته په هغه وخت کې په هغه ټایم کې چې د غسل وکړي او که چېرته تا داسې ونه کړل نو ته به دغه خبرې خیال ساتي چې په تا باندې د یو مونځ وخت قضا نشي نو بیا په دغه صورت کې ته نه ګنهګارېږي او که چېرته تا باندې د یو مونځ وخت قضا شو تا غسل نه دی کړی نو په دغه صورت کې ته ګنهګار شوي دغه مونځ قضا هم په تا لازم دو او سخته ګنهګار شوي او د دې نه چې د اجتناب کول پکار دي. دغه کلیپ نور مسلمانان سره هم شیر کړي چې هغې ته هم نفع او فایده ورسیږي او ستاسو ټولو ما سره په ثواب کې پوره برخه نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.